په سمندر کې یو بحري جهاز ته اور ولګېدی او ډوب سو. په هغه کې موجود ټول خلک مړه سو. صرف اور صرف یو سړی بچاو سو. د سمندر څپو دا سړی یو جزیرې ته راورساوی. په دا جزیره کې یو کوچنی ځنګل هم ولو. دا سړی څو ورځې د سمندر پر کناره باندې تیرې کې د مدد انتظار یې کاوی، خو دله هېڅ مدد هم نه رالی. لوږه ډېره زیاته سوه. دا سړی د ځنګل خواته ولاړی چې ځان له به د خوراک څه شیان پیدا کړي. په دا ځنګل کې د څو د میوې درختې پیدا کړې چې په هغه باندې به د ده څه نه څه ګزاره کېدله. څو ورځې نور تېرې سوې، خو هېڅ مدد هم نه رالی. دا سړي ځان سره سوچ وکړ چې راسه ځان له به د اوسېدونکو دپاره یو جومپړي، یو کوډۍ هم جوړه کړي. دی ځنګل خواته ولاړی. د ځنګل سې د درختو شاخونه ونې راټولې کړې او ځان یې یو کوچنۍ کوډۍ هم جوړه کړه. یو ورځ دی د ځنګل خواته تللی و، ځان یې میوې راوړلې. په واپسي باندې چې دی د سمندر کنارې ته راورسېدی، د ده په کوډۍ باندې اور بلېدی. دی ډېر سخت پریشانه سو او د الله پاک نه فریاد وکړ چې یا الله دا زما سره څه کیږي، او په ژړا سو. په ژړا ژړا کې دا سړی بیده سو. لږ ساعت بعد چې د سترګې روړې کې د سمندر په کناره باندې یو غټ جهاز ولاړو. د جهاز ته نارې کې او خلک رالو، دی د ځان سره بوتی. د جهاز والا څه دا پوښتنه وکړه چې تاسو ته څنګه معلومه سوه چې په دا جزیره کې زه موجود یم؟ د جهاز والا ورته وویلې چې د دا جزیرې څه دودان لوړ روانو، نو موږ دا اندازه ولګوله چې دلته به څوک یي چې زموږ د مدد به منتظر وي. دا سړي په زړه کې د الله پاک شکر ادا کړ چې ښه سو د ده کور وسوځل سو، ولې په دا کې د دا سړي خیر و. نو ګرانو کتونکو، موږ تاسو ته په ژوند کې داسې واقعې پیښیږي چې د هغه څه موږ تاسو ډېر سخت پریشانه سو، خو د هغه څه د پریشانه کېدلو ضرورت نسته. کېدلی سي الله پاک په هغه کې زموږ تاسو خیر ایښي. نو خپله بروسه پر الله پاک باندې قایمه ساتل دا ډېر ضروري ده. والسلام.